السلام علیکم، زه عامر او تاسو ګورئ ټیکرک سټوډیو. نن به موږ د ویب ډیولپمنٹ کورس آغاز کوو او په هغه کې به په ویب ډیولپمنٹ کې به موږ اولنۍ کم سٹارټ چې موږ الو موږ به د فرنٹ اینڈ ډیولپمنٹ ناخلو. فرنٹ اینڈ ډیولپمنٹ څه ته وایي؟ فرنٹ اینڈ ډیولپمنٹ دې ته وایي چې موږ کم ویب سایټ بیسیک کم لی اوټس وغیرہ او کم داغي چې کم سټرکچر دی ویب ډیولپمنٹ کم ډیزاینینګ چې دی نو دغه ته موږ ویل شو فرنٹ اینڈ ډیولپ. ویب ډیولپمنٹ زموږ سره په دوه حصو کې دی، یو حصہ فرنٹ اینڈ ډیولپمنٹ دی او بل حصہ بیک اینڈ ډیولپمنٹ دی. موږ به خپل شروعات د فرنٹ اینڈ ډیولپمنٹ نه کوو. په فرنٹ اینڈ ډیولپمنٹ کې به موږ د ویب سایټ چې کم ډیزاین او لی اوټ دی هغه به موږ تیارو. دا غي د لپاره موږ HTML CSS او JavaScript یوز کوو. HTML څه شی دی؟ HTML مونږه د ویب سایټ کم بیسیک سټرکچر او لی اوټ چې دی نو هغه په HTML کې جوړو. HTML وای هایپر ټیکسټ مارک اپ لینګویج ته. چې مونږه په HTML کې خپل بیسیک لی اوټ جوړ کوو، دا غي نه پس مونږ د هغه کلرز ډیکوریشن وغیرہ چې دی نو مونږ هغه د CSS په ذریعہ باندې کوو. CSS د ویب سایټ مکمل سټایلینګ لپاره مونږ یوز کوو. CSS وای کاسکیډینګ سټایل شیټ ته. دا د HTML پیج سره څنګه چې HTML ډاکومنټي دغه شانتي وسره یو CSS ډاکومنټ جوړ شي او دا ډونه یو کوله مونږ چې دینو ډیکوریټډ ویب سایټ راکی. بیا مونږ چې دینو په فرنٹ اینډ باندې لکوټي انټریکټیویټي اډ کوو. فار ایگزامپل مونږ په یو بٹن باندې کلیک کوو او مونږ ته په پیج باندې داسې یو میسج شو شي یا دغه میسج چې دینو دغه مونږ ته هایلایټ شي داسې پاپ اپ شي. نو دا قسمه کارونه چې مونږ کوو دا مونږه په JavaScript باندې کوو. د نیکسټ ویډیو نه چې دینو مونږ به بیسکس کم ویب سایټ لی اوټ او دا مونږ جوړول از د کوو نو هغه به مونږ کوو په HTML کې. نو په نیکسټ ویډیو کې به مونږ شروعات د HTML نه کوو. نیکسټ ویډیو کې به ان شاء الله تاسو سره ملاقات کیږي.